अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व शफीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि अल्लज़ीना हुम खुलासतुल अरबिल अरबाइ व खैरुल खलाइक़ बअदल अंबिया व हुम कन्नुजूमि फिस समाइ लिल इह्तिदाइ वल इक़्तिदा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि व सद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्अन सुज्जदा यब्तगून फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना। सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। यादे ऊगर मून से जानत बवद हर दो आलम ज़ेरे फरमानत बवद आ खुदा ख़ाहत के मायारी कुनद मैल मारा जान बेजारी कुनद हर कुजा आबे रवा जन्नत बवद हर कुजा अश्के रवा रहमत बवद हर दम अज़मा सद दरूदो सद सलाम बर रसूलो आलो अस्हाबश तमाम। दरूद शरीफ वाले अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इस्लामी मियाश जुमादियो सानिया या जुमादल उखरा व तवेलिश दा मियाश तारीख़ इस्लाम हवाले सरा यो ख़ास अहमियत लरी जे दे मियाश्ते पर 22 तारीख़ बांधे द मुसलमानानु रुम्बने खलीफा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सफ़र मुबारक टोल किड़ुम्बे ईमान रावड़ुन के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सरा पर हर मैदान के और हर जाय के टोल नड़वान दे वतुन के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर ज़ात बांधे पल माल और दौलत कुर्बानउन के द हिजरत पर सफ़र बांधे द नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मइयत और रफ़ाकत के पल जान हम पर ख़तरों की अचौन के अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़
رضی اللہ تعالی عنہ یوم وفات تے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ په مکہ مکرمہ کې 573 عیسوی یعنی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د پیدایش نه 2 کال او 3 میاشتې بعد په مکہ مکرمہ کې پیدا کیږي. روایاتو کې راځي چې د دې والد عثمان نوم یو او ابو قحافه دا غي کنیت و دا غي اولاد بنه پایدل نو هغه منخت او منلا کچره زما زوی او شو زبا هغه د خانه کعبه د خدمت لپاره وقف کم او د نوم به هم ز خانه کعبه په نوم باندې کېدم عبدالکعبه یعنی د کعبه خادم. چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پیدا شو او د دې والد صاحب د نوم عبدالکعبه کې خود د دې لقب و صدیق او لقب بل و عتیق. عتیق آزاد کړي شوی ته ویل چونکه د دې پیدایش سره الله رب العزت د دې والد د اولاد د وفات کېدو نه آزاد کو ځکه دیتا عتیق هم ویل شي. په وم پشت کې د کوم سلسله نسب ده نو د دای او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نیکه په ومه پیړۍ کې یو دی. دغه شانتی د دای والده داغي نوم سلمہ او ام الخير باغی طویل شو. پلار نوم عثمان او ابو قحافه باور طویل شو. دای دواړه د تر زامن د تر راوړي نو د دې د وجه د مور د طرف نوم او د پلار د طرف نوم په ومه پیړۍ کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره خاندان یو شي. د قریش د خاندان کم شاخ دی بنو تمیم هغه سره د دې تعلق د دې بل لقب دی صدیق. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ روایت ته چې کله حضرت ابوبکر صدیق وفات شو نو ارشاد او فرمایل چې ته صدیق وي او الله تعالی تا ته صدیق ویلو. بیا د قران کریم د 30 سپاره رومبنه صفحه باندې دا آیت ته والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون. الله تعالی د دې د ایمان گواہی ورکړو. والذی جاء بالصدق هغه کس چا چې رښتیا راوړل د دین نبی علیہ السلام مراد ده. وصدق به او چا چې د هغه تصدیق وکړ یعنی د هغه وینا ته رښتیا وویل. اولئک هم المتقون. الله تعالی دا ټول پرهیزګاران دا ټول نیکان دا ټول جنتیان. نو د دې آیت نه د ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ لقب صدیق معلوم. بل روایت کې دا سې دی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام کله معراج ته تشریف یوړو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دغه واقع تصدیق کړو. دیکھ بیا دوه خبرې دي. نبی علیہ السلام حضرت جبریل ته وی چې جبریل ما خو د اسمانونو سفر وکړ اوس واپس زم خدا خلق خو زما باور نه کوي ما باندې با اعتماد نه کوي بلکې الټا به وایي چې دروغ وایي نعوذ بالله. نو جبریل ورته وی ک نور سو کوي او کنه کوي تا ته رښتیا وایي او کنه وایي. ابوبکر صدیق په دې ته رښتیا وایي هغه صدیق دی. او بل روایت کې دا چې کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام قریش ته وې
چې دغه شانته زه د شپې په یو معمولی حصہ کې بیت الله نه بیت المقدس ته تلم، هلته د پیغمبرانو امامت مې کړو، او بیا هلته نه اسمانونو ته جنت او جهنم ټول مې وکتل، بیا واپس رالم. نو قریش هغه ورپورې وخاندل. ابو جهل اینڈ کمپنی چې وا هغه دیتا ډیر سپک وګڼل، وې قتل او ډیر بد را دی وي دا په اعلانوي خبره. ابو بکر صدیق رضی الله عنه چرته بهر تل واپس رااله، لومبه ملاقات ابو جهل سره وشو. ابو جهل ورته وی اے ابو بکر یو کس کتا سره دا وای چې زه دلته نه بیت المقدس ته لاړم، هلته مې بل وخت تیر کړ، بیا هلته نه اسمانونو ته لاړم، وواړه اسمانونه مې ولیدل، جنت دوزخ مې ولیدل، بیا واپس رالم، او دا هر څه پاک کشپه کې وشو. انو د منلو خبره ده. نو ابو بکر صدیق ورته د منلو خو نه ده، عقل خو نه مني. نو ابو جهل خوشاله شو، ځا ما ته یو موقع ملاو شو، یو پوینټ ملاو شو. ابو بکر صدیق ته وایي ستا ملګری دا ویلی دي محمد صلی الله علیه وسلم دا څه وایي. ابو بکر صدیق ورته ارشاد فرمایل چې مونږه خدا هغه د دین هم لوی لوی خبره دا هغه منلې دي، کاغی دا فرمایلی دي بالکل رښتیا ویلي دي، او زه د دې تصدیق کوم چې واقعي آده شپې په دې یو معمولی حصہ کې دلته نه بیت المقدس ته هم تللی دی، اسمانونو ته هم تللی دی، دا ټول سیل یې کړی دی او بیا واپس راغلی. زه په دې باندې ایمان لرم. دا خبر چې نبی علیه الصلاۃ والسلام ته معلومه شوه، نو هغه وخت دی ته یو صدیق اکبر، زما د امت صدیق دی دا، یعنی د نبی علیه الصلاۃ والسلام د دعوی او د دې واقع تصدیق یو وکړ، د دې وجه سره دی ته د صدیق لقب ملاو. د نبی علیه الصلاۃ والسلام او د ابوبکر صدیق د وړوکوالي نه تعلق و. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ پیشه هم څنګه چې د نبی علیه السلام تجارت و، ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ به هم تجارت و. د دې خپل نوم عبدالکعبه لار ولا څنګه یې خو خب نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دې نوم بدل ک او عبد الله ولا نوم کې خو عبدالکعبه مطلب د کعبه بندا یا د کعبه خادم دوړه معنی کې دی شي. ځکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام د نوم عبد الله د الله بنده کې او د دې یو کنیت چې ورته مونږ وایو هغه د ابو بکر. بکر وی عربی کې ځوان اوخت. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ چې کم اوخان ساتلو نو دا غي به ډیر خدمت کو، ډیر به خیال سات، او دا هغه دارو درمل دي سيزونو کې هم ډیر ماهر او نو د دې د وجه بس هم مشهور شو ابو بکر یعنی اوخان وال، ځوان اوخان وال. نو دا ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ چې کوم ابتدایي دور دی و یو ځلې ملک شام ته روان و، نو لاره کې د عیسایانو یو راهب یو عالم هغه سره ملاقات وشو. هغه ته نه اسه تپوس وکړ ته څوک کم ځای نه راغلی، نو دی ورته پورا معلومات ورکړ چې تاسو د مکې يم او د قریش د خاندان نه قریش خاندان سره تعلق لرم. ابو بکر منوم دې د پلار نه دانوم دی. هغه څه کتابونه ولټول او بیا ورته وویل چې تعالی ز زیر او بشارت تر کوم چې اخیری کم پیغمبر راتلون کې دی تب په هغه باندې ټولو کې دی ایمان راوړي او دا خبره زمونږه آسمانی کتابونو کې لیکل ده. څنګه چې قران کریم کې راځي ذالک مثل فی التوراۃ و مثلهم فی الانجیل، د صحابه کرامو مثالونه الله تعالی تورات او انجیل کې ورکړي دي. الته کې دا معلومات دی سره نبی علیہ السلام څنګه چې علامات
تورات او انجیل کې راغلیو دغه شانته علامات د نبی علی السلام د شاګردانو او د صحابه راغلیو. او د دې تعریف په کوم الفاظو کې راغلي دي؟ قران کریم وایي محمد رسول الله، حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د الله رسول دی. والذین معه چې کوم خلق دی سره دي، مفسرین لیکي چې د معه نه مراد ابو بکر صدیق دی، خو ټول صحابه ټول دی سره دي، خدای مشر هغه ابو بکر صدیق. اشداء علی الکفار دا ټول صحابه د کافرانو په مقابله کې ډیر سختو، خدای مشر حضرت عمر فاروق رضی الله عنه. د دې ځای نه مراد حضرت عمر فاروق. رحماء بینهم خپل کې ډیر زیات رحم دل دي، یو بل سره ډیر محبت ساتونکي دي. مراد خو ته ټول صحابه دي، خو د دې مشري د رحم په حواله سره حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ سره. تراهم رکعا سجدا، رکوع او سجدے کې وې توینه مراد خو ټول صحابه دي، خو دې کې مشري چې کومه ملاوه شوې ده د موږ په حواله سره نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره د موږ په حواله سره مشابهت کې نو حضرت علی رضی الله تعالی عنہ. بیا دې ټول مبارکه الله تعالی فرمایي یبتغون فضلا من الله ورضوانا، دا خلق د الله رضا لټون کې دي، د دې بل څه غرض نشته، بل څه مقصد نشته. نو دا ډیر لوی سرټیفیکیټ دی، ډیر لوی سند دی د الله د طرف نه چې دا خلق خالص د الله دي، خالص د الله رضا لټون کې دي. یو حضرت ډیر بهترینه خبره وکړه چې بعض خلق نن سبا صحابه کرامو باندې اعتراض کوي، د داو کړ دی داو کړ دی نه داو شي. نو هغه فرمایل چې صحابي دا د صحبت نه دی، دی خپل عمل سره دور اوچت مقام ته نه دی رسیدلی، دی صرف او صرف نبی علیہ السلام د یو سیکنډ لپاره چې ولید د ایمان په حالت کې دی ته دا مقام ملو. نو وی د دی په عمل باندې مونږه اعتراض نشو کولی، دا عمل خواړو دلته خبره نشته، خبره دلته د صحبت ته، او صحبت دی ته د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ملاو شوی دی. د نبی علیه الصلاۃ والسلام د صحبت توجه الله تعالی او فرمایل یبتغون فضلا من الله ورضوانا، دی د الله فضل لټون کې دي او د الله رضامندي لټون کې. او ذالک مثلهم فی التوراۃ و مثلهم فی الانجیل، د دې دا مثالونه الله تعالی تورات او انجیل کې شاتنی امتونو لور کړی. بنی اسرائیل ته ویل چې داسې یو پیغمبر را روان دی او داغه داسې خلق منونکي. ځکه قران کریم وی رضی الله عنهم ورضوا، الله تعالی د دین رضا دی، د الله نه رضا دی. اولئک هم الراشدون، یو ذالک راغلی دی، دا خلق په سم لار دي. اولئک هم المهتدون راغلی دی، دا خلق په هدایت دي. اولئک هم الفائزون، دا خلق کامیاب دي. اولئک هم المفلحون، دی دنیا او آخرت دواړو جهانونو کې کامیاب دي. الله تعالی د دې په زړونو کې د تقوا مهر لګولې ده، د ایمان چې د دې په زړونو کې الله تعالی راسخ کړی دی، مضبوط کړی. نو د دې ټولو کوم مشر دی هغه ابوبکر صدیق رضی الله تعالی. ډېر فضایل راغلي دي. 22 جمادی الثانی دا د یوم وفات دی. ان شاء الله دې حواله سره نور هم گفتگو کیږي. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ مبارک یو ډېر اهم روایت ده چې د قیامت پر ورځ د الله رب العزت جلال او غصه اب په عروج. نو نبی علیہ السلام فرمایي چې دغه ورځ د الله رب العزت غصه کمول د پاره زبد ابوبکر صدیق اعمال نامه الله رب العزت ته پیش کم چې هغه ته وګوري د الله رب العزت غصه به کم شي. مطلب دا ده چې څومره عملونه دي د په نامه اعمال کې چې د الله رب العزت هغه غضب چې دن آب په رحم کې تبدیل شي. الله تعالی دې مال تعالی صلی ټول مؤمنانو له صحابه کرامو کوم مقدس مقام دی په دې باندې ځان پویولو او دا غیر کامل اتباع کولو توفیق راکړي. وما توفیقی الا بالله.